که باندې مونږ خاصه دلته کې چې کوم نه داسې ښځې داسې جنکۍ راځي چې زه لږ ساعت ایران شم چې لکه دغسې ګرځي حالانکه دا د پښتنو به دا کار نو د پښتنو ښځو به یا بورکه وه ډېر په حیا ډېر په پرده کې او نارینه زنانه به چې لیدنو منډې به ولې پټېده به او ډېر غم او ډېر سوچ سره به چې کوم دی هغې هغه کار کو زه په دې سوچ کې یم چې بیبي فاطمه تاسو وفرمایل چې لکه د هغې هغه خو جدا یو ښځه وه چې په دنیا تېره شوې ده او داسې ښځې که چېرې آینده ښځې هم وایي چېرې مونږ هم د هغې په شانتې شو مونږ هم د الله پاک هغسې قدر عزت راکړي نو ورکوي یې دا نه چې نه ورکوي خو هغسې د هغې هغه واقعات او کیسې به ګورې او هغه چې څه کړي نو هغسې به کوې نو الله به الله پاک چې کوم دی نو تعالی دغسې زمونږ امام ابو حنیفه چې پیدا شوی دی نو د دې چې پیدا شوی دی نو د ده د مور ریکارډ چې کوم دی نو داسې دی چې د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه پلار چې کوم دی نو داسې نر کې لاس وینځل نو سیورالی ماڼه ورته وایي چې هغه سیو وخوړه نو سوچ یې وکړه چې دا خو به ارام وي دا خو به د چا وي